وخوره خوند خواږه دي دا ستا کې وخوره همدغسې راشه وخوره ماشاءالله وخوره دا خو ستا کې راشه ګله راشه دا وخوره څنګه خوند دي دا څنګه دي پوهېدمه زندګي تېروه په لېونتوب کې مې ځواني تېروه په لېونتوب کې مې ځواني تېروه. السلام علیکم. السلام شکرا جوړې خیر صدیقه ده ښه جوړې خیر وده وې ښه څنګه ښه یې صدیقه ده خیر ژوند څنګه ده راضي ده ولا خیرت ده څنګه یې روژې سره ولا ښه یو ژوند دې اوس څنګه شوی چې کوې فعالیت کار مار ولا کارم کومه بازار کې هغه مکتب ته مرځمه موږ شور مار کې کړی وې کار ته معاش درکوي کار معاش راکوي څومره روپۍ معاش درکوي 3000 ښه 3000 او مکتب کې څوم سیم ته رسېدلی مکتب کې پنځم ماشاءالله څو نمره شوی دویمه هغه کومه ژمنه دې خلکو سره کړې وه چې زه درس وایم چېرې نه جوړېږي ډاکټر بیا ډاکټر کېږي اوس ښه درنو هېوادوالو شکرالله جان مو تاسو پېژنئ دا زموږ سره ثبت هم د بیچاره او ښوونځي کې ماشاءالله پنځم ټولګي ته رسېدلی دا په درېیم ټولګي کې چې مکتب ترې پاتې شوی و بیا موږ کلیپ ورسره جوړ کړی و او نو بیا یو چېرته مو یو ورور سره کار هم ورته پیدا کړی 3000 افغانۍ ورکوي څنګه د روژې ته د کور ته سودا راوړې وه که نه نه ولا سودا مو څه پورې نه درته راوړې ولې نه نه راوړې معاش دې نه و اخیستی نه معاش دې لا نه ده اخیستی نه ده اخیستی ښه ښه سمه ده انشاءالله تعالی نو بیا چې کوي چې کور کې سودا نه وي بیا کور کې ماشومان یې غواړي نه ولا غواړي هغه لږ ګزاره سره کوي ګزاره سره کوي ستې لویېږي ماشاءالله اوس لوی شوی یم که نه ښه یو څه ما ته راوړي دي دغه تاسو واړه دي ودا موږ دي او دغه سامان هم درسره یوسئ ښه دا سره یوسه دې کې بوره می او لوبیا دي ښه همداسې شین چای ده او وریژې دي دا وریژې او همداسې الوګان او پیاز هم دي ښه او غوړي دي دا شکرله ده د غوړي او دغسې منچې دي او مکروني ده ښه دغه یو ورور موږ سره کومک کړی و تقریبا 5600 افغانۍ رالېږلې وې ښه نو همداسې اوړه مو هم راوړي دي هغه ورور ته څه پیغام لرئ دا پیغام لرم چې ډېره مننه موږ یې روژه کې بیخي حالت مو خراب و خراب که نه دومره کار وشي انشاءالله ښه کېږي حالات به ښه شي خدای مهربانه دی قدرمنو هېوادوالو تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ سره مرسته کوي دغسې هېوادوال مه هېروئ دا یقیني ډېر لایقه وباسي دا د اور کې دی تقریبا پنځم ټولګي کې دا ډېر زیات لایقت لري او انشاءالله تعالی هغه ژمنه چې زموږ سره یې کړې وه په وروستیو کې د یوه برخه ویډیو در باندې ګورم هغه لومړی ویډیو چې وایي چې که په ما باندې د زده کړو زمینه راته برابره شي زه څنګه کېږم ډاکټر کېږم هغه ژمنه به موږ دی تعقیبوو تر هغه وخته پورې چې دی ډاکټر شوی نه وي نو دا وړونکو زه شکرالله ته راځه وړه به ونیسو او نور انشاءالله سامان دې کور ته یوسه سمه ده درنو هېوادوالو په تاسو هم غږ کوم چې په داسې روژې مبارکه میاشت ده او همداسې بختوره میاشت کې دغسې هېوادوالو لاسنیوی ضرور وکړئ په سکرین باندې زموږ د وټساپ شماره شته یوازې یو میسیج ورته وکړئ او هر څه مو چې په وس کې وي تر موږ یې راورسوئ موږ هم تر داسې بېوزلو او غریبو هېوادوالو رسوو د هغه ورور څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره یې 5600 افغانۍ کومک کړی و د شکرالله جان لپاره موږ هم سودا ورباندې راوړه تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکوئ په الله عزال رب مو سپارم ښه ادابات خوشحاله او ارامه اوسئ زه خو په شور ستا په ماشومتوب کې بادشاهي